یو محترم پوښتنه کوي، وایي که امام د کوتاهوالي په سبب باندې په تراویح کې درود شریف او دعا نه وایي څه حکم لري؟ نو محترمه، په مطلق لمانځه کې د درود شریف او دعا ویل سنت دي. نو که هغه تراویح وي، که فرض لمونځ وي، که واجب وي، که سنت وي. نو که یو امام د کوتاهوالي په سبب باندې درود شریف او دعا نه وایي په تراویح کې، نو دا ترک د سنت کوي. خو البته رد المحتار یوه جزیه لیکي، وایي که چیرې د امام د سستوالي په خاطر باندې دغه تراویح پر خلکو باندې تکلیف وي، نو بیا که چیرې اللهم صل علی محمد پورې وویل سي هم پروا نه کوي، ځکه د امام شافعي رحمه الله په نیز باندې د درود شریف ویل فرض دي. خو محترمه، نه ده پکار چې د عبادت سره دومره لوبالي وسي. هیڅ وخت پر مسلمان باید عبادت ونه غمیږي. دا خو نه چا په زور ورته کښېنولی یاست، یو نفلي عمل دی، ثواب لري، خو ښه دی چې پوره ثواب لاسته راوړئ. رد المحتار اول ټوک او صفحه 523 او بحر دوهم ټوک او صفحه 121.